دوستانو نن سره تازه خبرونه شریکوو پر دې باب باندې چې هندوستان افغانستان په رسمیت باندې پیژندلی یا یې پیژني دا څومره حقیقت لري او ورسره سره د هند پانګونې په افغانستان کې او له ده سره روابط او د خواجه آصف پر افغانستان باندې نیوکې پر دې بنیاد باندې له تاسو سره تازه معلومات شریکوو چې دا څومره حقیقت لري چې آیا حقیقت افغانستان په رسمیت باندې هند وپیژندی یعنې طالبانو حکومت هند تسلیم کو که نه او له دوی سره څه روابط غواړي پر دې بنیاد باندې له تاسو سره تازه معلومات شریکوو راځئ دا راسره وګورئ هندوستان او د افغانستان روابط وروسته له هغه پر ښه کېدو روان دي کله چې د هندوستان او د پاکستان تر مابین جګړه رامنځته شوله او تعلقات یې خراب شو هند کوشش کوي چې افغانستان د ځان ملګری کړي او په بېلابېلو برخو کې و افغانستان و وزیر خارجه امیر خان متوقع ته ډاډ ورکړی ده چې نوی ډیلي به له تاسو سره هغه همکاري وکړي چې په دې سره به نه تنها افغانستان بلکې و هند ته به هم ګټه ورسوي یعنې امیر خان متوقع سره څو ورځې مخکې 2 ورځې مخکې پر ټلیفون باندې یوه رابطه وکړه پر هغه رابطه باندې له امیر خان متوقع څخه دا مننه هم وکړه چې د الګام واقعي مذمت وکړو او په هغه سره دی ډېر خوشحاله شول د هند جے شنکر وزیر خارجه دغسې د جے شنکر په یوه وینا کې ویلي چې هند تیار ده له افغانستان سره هغه اړیکې وساتي کوم چې په تیر وخت کې یعنې د ده په وینا باندې چې موږ ټول وخت له افغانانو سره ښه راشه درشه او ښه تعلقات ساتلي او په آینده وخت کې به هم داسې تعلقات ورسره ساتو او دغه د رسمیت پیژندنه خبره روانه ده چې یعنې امکان لري چې هندوستان افغانستان په رسمیت باندې وپیژني د طالبانو حکومت تسلیم کړي او دغه اعلان هم وکړي او هندوستان کولی شي په یو څو ورځو کې په افغانستان کې خپل سفارت خلاص کړي او د افغانانو پر مخ باندې خپلې اویزې خلاصې کړي او تګ راتګ نور اسانه کړي خو داسې اوازه ګرځي چې دا کار کیږي خو تر اوسه پورې سوی نه ده نه د رسمیت په هکله باندې تر اوسه د هندوستان حکومت داسې اعلان کړی ده او نه د سفارت په هکله باندې خو خبرونه ګرځي په څو وختو کې به داسې خبر راشي چې رسمیت پیژندنه به هم وشي او ورسره سره به په افغانستان کې هندوستان خپل سفارت هم خلاص کړي او دغه رقم وزیر دفاع خواجه آصف د پاکستان هغه ویلي دي چې د هندوستان حکومت هیڅوک په دا اوس وخت کې دومره راشه درشه نه ورسره لري نه تر شا ولاړ دي بلکې یوازینی طالبان دي او ورسره سره اسرائیل دي یعنې دا تهمت الزام یې لګولی چې د هندوستان د حکومت تر شا یوازینی د طالبانو حکومت ولاړ ده یعنې د افغانستان ورسره ولاړ ده او ورسره سره اسرائیل دا دوه هیوادونه دي چې د دې سپورټ کوي د هندوستان نور هیوادونه یا نه کوي یعنې د وزیر دفاع خواجه آصف په وینا باندې چې دا ښه کار نه ده چې افغانستان د هند سپورټ کوي د هند تر شا ولاړ ده که په بله وینا سره وګورو چې له هر هیواد سره پاکستان سره ښه تعلقات ساتي هغه پاکستان د ځان ملګری بولي او په هغه باندې ویاړ او افتخار هم کوي او که چیرې افغانستان له هغه هیواد سره تعلقات وساتي چې هغه دی د ځان دښمن بولي یا دی یې نه خوښوي نو دا بیا پر ده باندې بوج او دا بیا دی نه برداشت شوي چې دا یقیني د مذمت وړ کار ده یعنې د تا به له هندوستان سره تعلقات خراب وي د تا به له هندوستان سره جګړه وي ته به له هندوستان سره مثلا ګاونډیتوب باندې په جګړه باندې بوخت یې نو افغانستان خو دا نشي کولی چې ستا پر سر باندې ستا په وجه باندې له هندوستان سره هم خپلې اړیکې خراب کړي ستا پر سر باندې چې ستا نه ده خوښه نو افغانستان نشي کولی چې زما نه ده خوښه نو به د هندوستان سره دی تعلقات ښه نه ساتي یعنې خواجه آصف په دغه وینا کې مثلا ډېر افغانانو پر دې باندې مذمت کړی ده یعنې نیوکې ورباندې کړي دي او د نیوکو وړ هم ده دا بیان ولې ځکه چې د افغانستان حکومت د تا په خوښه نه ده چې ته د هغه ته مثلا فرمایشات ورکوي له دې هیواد سره تعلقات ساته له دې سره مه ساته که چیرې تاسو په یاد وي په پاکستان مثلا چې کله ننګران حکومت و بلاول بوټو څو واره په اقوام متحده کې د افغانستان خلاف شکایت وکړو څومره خبرې یې وکړلې نو پر هغه باندې هم باید تاسو داسې یو اقدام کړی وو یو داسې اکشن مې کړی وو چې دا خو د ګاونډي هیواد خلاف د ولې داسې خبرې کوي خو تاسو په هغه کې خپل رول ادا کړی وو
نو که چیرې وګورو خواجه آصف او ورسره سره پاکستاني رسنۍ په لوی لاس افغانستان د ځان دښمن جوړوي، په لوی لاس افغانستان دې ته تیاروي چې هغه د ده له دښمن هیواد چې دی دښمن بولي چې هندوستان د له هغه سره ودرېږي د ده په خلاف باندې. ولې ځکه چې داسې کړنې کول دا دوست هیواد و دښمني ته دروي لکه خواجه آصف چې کړي دي. نو د ده په وینا باندې مثلا چې طالبان او اسرائیل دا دواړه له هندوستان سره ولاړ دي او دی وایي چې موږ څومره الزامات پر ځان باندې برداشت کړو، نړیوالو پر موږ باندې الزامات ولګول چې تاسو یې طالبانو سپورټ کوئ، تاسو طالبان ساتئ، چې دا یو دهشتګرد تنظیم ده او دا و نړۍ ته خطر ده، موږ دا ټول پر ځان باندې تیر کړلې، دا تر خوب و غړپ مې تیر کړي، خو بیا هم طالبان وساتو، و دې ځای ته ورسېدو او طالبان زموږ خلاف سو. طالبانو مخکې هم ستاسو په وینا باندې مثلا داسې حکومت نه رامنځته کوئ، نه ستاسو په وینا باندې دوی په افغانستان کې داسې مثلا قانون جاری کوي، یعنې د افغانستان حکومت یو خپلواک ده، دا باید سره تسلیم کړل سي. هغه مرضي د افغانان کله هر هیواد سره تعلقات ساتي، هغه د دوی خپل کار دی، کله هند سره، کله پاکستان سره، کله چین سره، کله امریکا سره، کله روس سره، کله ایران سره، کله هر هیواد سره ساتي. نو په داسې وینا سره د جی نیوز په کمنټونو کې تاسو وګورئ ټولو پاکستانیانو دا مثلا له خواجه آصف څخه یو دا دغه کړی و، یو افیل یې کړی و چې داسې بیانونه مه کوه په دې حساس وخت کې، ته په دا بیانو سره کېدلی سي چې افغانستان ته د ځان دښمن جوړ کې او تا دښمن چې جوړ سو نو هندوستان هم ستا دښمن ده، دواړه به بیا یو ځای سره ودرېږي، ته چې دا وینا کوې. د یقیني دا وینا داسې خبرې کول د خواجه آصف دا د مذمت وړ دي. او ورسره سره په دې بنیاد باندې چې په سبا ورځ باندې به د پاکستان وزیر خارجه اسحاق ډار او په بل ورځ باندې یعنې په 19 د مئی باندې د پاکستان وزیر خارجه اسحاق ډار او په 20 د مئی باندې د افغانستان وزیر خارجه امیر خان متقي دا دواړه به چین ته هم سفر کوي. او تاسو یاد ده چې پر پاکستاني رسنیو باندې دا راځي، خاص کر پر جی نیوز، چې چین چې د هغه د هندوستان ډیر خلاف ده، له پاکستان سره ولاړ او په ډیره جګړه کې مثلا دته جهازونه هم ورکړي، اسلحه هم ورکړي، भरपूर حمایت یا د پاکستان کړی د هندوستان په خلاف باندې. نو که چیرې مثلا سبا او بل ورځ کې داسې یوه غونډه په چین کې جوړیږي چې د افغانستان وزیر خارجه امیر خان متقي هم پکې شمولیت اخلي، ورسره سره د پاکستان وزیر خارجه چې اسحاق ډار دا هم پکې اخلي، نو هلته بیا مثلا هندوستان دا نه وایي چې ته ولې زموږ دښمن هیواد ده، له هغه سره ناسته کوي، له هغه سره مذاکرات کوي، یا له هغه سره مثلا خپل تعلقات ساتي. نو پاکستان لره هم په کار نه ده چې پر افغانستان باندې داسې نیوکې وکړي، په لوی لاس یې د ځان دښمن جوړ کړي چې افغانستان له هندوستان سره مثلا خپلې اړیکې ساتي، یا ورسره سره خپل د تجارت په هکله، یا د ویزو په هکله، یا د رسمیت پیژندنې په هکله، یا د سفارت د خلاصېدو په هکله، او پاکستان دا نسی برداشتولی، نو داسې کار باید نسی و. نو په سبا او بل ورځ کې په درېیمه ورځ باندې یعنې په چین کې یوه غونډه کېږي چې دغو درو هیوادونو تر مابینځ باندې مثلا د دوو هیوادو تر مابین درو پر ښه تعلقات باندې او د ترهګرۍ د مخنیوي، د امنیت په هکله باندې، د تجارت په هکله باندې او د ویزو په هکله باندې، د سفارت په هکله باندې، په دې باندې پر دغو درو هیوادونو تر مابینځ په چین کې خبرې کېږي چې د افغانستان وزیر خارجه، د پاکستان وزیر خارجه او د چین په کوربه باندې دغه ځای کې دا خبرې او داسې مثلا تعلقات یا داسې مثلا هر څه چې هغه رامنځته کېږي. سبا ورځ به د پاکستان وزیر خارجه و هغه ځای ته تشریف وړي او په دومره ورځ باندې په 20 د مئی باندې به د افغانستان وزیر خارجه چې د مشري به چین کوي. نو دوستانو د رسمیت پیژندنې په هکله باندې، د سفارتي لحاظ په هکله باندې افغانستان اوسني نظام ډیر کوششونه کړي دي و ډیر ځای ته رسېدلی دي چې بعضې مثلا د دغه پر چم باندې یو بانه غواړي چې هیوادونه به په رسمیت وپېژني. تاسو یې وینئ چې د هندوستان حکومت له افغانستان سره څومره ښه تعلقات ساتي
او د افغانستان حکومت هم کوشش کوي په دې اوس حساس وخت کې چې له هند څخه خپله ګټه پورته کړي او ورسره سره د پاکستان حکومت هم په دې اوس وخت کې له افغانستان سره ښه تعلقات ساتل غواړي مجبوره ده کوي که یې نه وکړي دا دته نقصان کوي دته تاوان کوي تاسو به کتلی وي د مهاجرو په حق باندې هم هغه وعظه سي ولا مثلا ایستل سي و سخت چلن سي و هغه په حاله خاموشي سوله یعنې د هغه غږ ورک سو تر اوسه پورې داسې څه نه دي رامنځته سوي نو الله دې وکړي چې د افغانستان پاکستان هندوستان چین بیا خاص کر د ایشیا هیوادونه مثلا چې د ګاونډي هیوادونه د دې تر مابین یو سوله یو داسې مذاکرات یو داسې امن رامنځته سي چې دا ټوله مثلا خطه په امن کې زندگی وکړي او افغانستان بار بار په دې سره مثلا پاکستانیان نه کنفیوز کیږي او نه دی ورخطا کیږي چې افغانستان بار بار له هندوستان سره اړیکې ساتي یا پر روان وخت کې کېدلی شي چې جې شنکر هم افغانستان ته مثلا سفر وکړي له امیر خان متقي سره وویني پر دې مهمو مسایلو باندې خبرې وکړي دا په دې معنا سره نشي کېدلی چې افغانستان به د پاکستان خلاف استعمال کړل شي دا خپله د وزیر خارجه نائب شفقت په نامه باندې دغه خپله دا ډاډ ورکړی و خپل ولس ته پاکستاني ولس ته چې هېڅکله افغانستان خاوره د مو په خلاف باندې نه استعمالیږي او نه یې طالبان د دې په خلاف باندې استعمالوي